د دې مشاعرې په روان بهیر کې قدرمن محمد قاسم سیاد صاحب ته بلنه ورکوم چې د پیاوړي لیکوال په دغه مشاعره کې و موږ ته خپل کلام واوروي او په خواږه کلام مو ونازوي. محمد قاسم سیاد. په درناوي ډېره مننه د رئیس مشاعره او ستاسو په اجازه. ارشاد. توبه توبه د یو سړي لپاره، توبه توبه د یو سړي لپاره، غواړو پناه موږ د میږي لپاره. واو ډېر ښه. هر یو سړی دی پوروړی د مرګ، هر یو سړی دی پوروړی د مرګ، هر یو سړی دی پوروړی د مرګ. ډېر ښه. خوشحال ځان خلاص کړي د مرګي لپاره. ډېر مطلب عرض دا ده که ارشاد. خاورې مې کور، خاورې مې ګور دی، ځم به خاور لره. خاورې مې کور، خاورې مې ګور دی، ځم به خاور ځم به لره. خاور لره. اخر مې مخ پر دغه لور دی، ځم به خاور لره. ډېر الله. او مرګی راسه ما که خاورې چې سم تورې خاورې، مرګی راسه ما که خاورې چې سم تورې خاورې. او زړه مې د ژوند د څخه تور دی، ځم به خاور لره. ډېر الله. ډېر الله. اوس که د خاورو څخه بدلو خاورې نه خوښوو، اوس که له خاورو څخه بدلو خاورې نه خوښوو. ګران محمد خو مې غمخور دی، ځم به خاور لره. بیا وایه بیا وایه. اوس که له خاورو څخه بدلو خاورې نه خوښوو. ګران محمد خو مې غمخور دی، ځم به خاور لره. ډېر الله. او اغیار د خاورو چې د خاورو سره خاورې نه کړم، اغیار د خاورې چې د خاورو سره خاورې نه کړم. سبا تاریخ ته مې مخ تور دی، ځم به خاور لره. ډېر الله. خاورې پیدا کړي سره ګلونه، دا کمال د خاورې. خاورې پیدا کړي سره ګلونه، دا کمال د خاورې. ګل مې هر زخم ته ټکور دی، ځم به خاور لره. ډېر الله. او مقطع ده فرض ګڼم پر ځان سیاده حفاظت د خاورې. فرض ګڼم پر ځان د فرض ګڼم پر ځان سیاده حفاظت د خاورې. پر ما یې دغه یو څه پور دی، ځم به خاور لره. خاورې مې کور، خاورې مې ګور دی، ځم به خاور لره. اخر مې مخ پر دغه لور دی، ځم به خاور لره. یوه نړۍ مننه. قدرمنو لیدونکو، د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ. محمد قاسم سیاد و چې په خپل کلام یې ونازولو. له تاسو یو جهان مننه کوو. ویډیو مخ ته شیروئ ملګرو.